چې الله پاک را لګلې ده مونږ ته وایي جی دا کتاب چې الله پاک را لګلې ځنه وایي جی دا کتاب چې الله پاک را لګلې ده مونږ ته الله پاک را لګلې په واسطه د جبرائیل علیه السلام واسطه جبرائیل علیه السلام او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې محمد صلی الله علیه وسلم باندې زموږ په دې باندې ایمان ده زموږ په دې ایمان مونږ نن د دې قرآن مجید باندې دا حلف کو دا قسم خو دا قرآن مجید چې کوم دی دا حلف اوچتو یعنی په دې باندې مونږ قسم کو چې نن نه بعد به مونږ په معاشره کې نه دا کار کو نه به دا کار کو نه به په ماضي را روانه زمانه کې دا کار کو څه چې مونږ کړی دا غیر مونږ توبه وباسو او نه په خپل بچو باندې نه په بل چاته چې کوم دی او دا کار باندې کو او نور کوم باقاعده د دې دعوت ورکو چې دې کار نه خلاص شي نور باقاعده دعوت ورکو زموږ استاد په دې باندې قسم دی اشته ګناونه دي الله پاک موږ ته معاف کړي د قرآن په برکت باندې اشته ګناونه دي الله موږ ته معاف کړي الله معاف کړي موږ ته د قرآن پاک آینده به موږ دا کار نه کوو نو وس او نه پرانه زمانه کې مبارک شه مبارک من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د دې علاقې عزتمندو مشرانو امزورو دوستانو کشرانو السلام علیکم نن چې کوم پروګرام په ډي ار سي کې کیږي د دې مقصد دا دی چې زمونږ یو دوه مشران الله پاک دې ته هدایت نصیب کړي او بلکې هدایت یې ته نصیب کړی دی په خپل مرګرو کې په خپل کلی کې خپل سوچ فکر کړی دی چې نن موږ دا عهد کوو چې د دې نشونو به قلاریږو نه به نشي کوو نه به نشي خرڅو حل به علي دا الله پاک د دوکور کول نه دي دا ځان له دوکور کول دي کله دې نه پس دو پرس کا دا کار کوي نو دا به دو ته ډېر زیات نقصان ملو شي ځکه چې دا کوم مشران چې سره راغلي دي نو دو په دې باندې ډېر زیات کوشش کړی دی او دا ضیاءالحق ناظم صاحب جانزیب ناظم صاحب ډاکټر خالد محمود صاحب زمونږ د سیدو سچو روشن علي صاحب مرزا صاحب او دا نور د عزتمن مشران قاری صاحب د ټولو سره راغلي دي د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو